بلوم د وطن مات ډیوګي اچوم د تیارو غاړې ته زندې اچوم د تیارو غاړې ته زندې بلوم د وطن مات ډیوګي اچوم د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزیر محترم الحاج ملامحمدعیسی ثاني د یاد وزارت د اوسپنیزې کرښې مرستیال محترم الحاج مولوي محمد اسحاق صاحبزاده او یو شمېر رئیسانو په شتون کې په 2 جلا لیدنو کې د ترکیې بیلګیون ساختماني شرکت له عمومي رئیس ښاغلي محمدعیسی او ښاغلي محمد سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. په دغه لیدنو کې د ترکي شرکتونو او پانګوالو د راجلبولو او د ټولګټو وزارت په زیربنایي او انکشافي پروژو په خاص ډول د سړکونو، پلونو او تونلونو د رغونې په برخه کې د یادو شرکتونو او پانګوالو د پانګونې او ګډون په تړاو خبرې اترې وشوې. د ټولګټو وزارت د تخنیکی ټیم لخوا د یاد وزارت د یو شمېر پروژو په هکله تخنیکی معلومات وړاندې شول ترڅو د ترکیې هېواد یاد شرکتونه او پانګوال وکولی شي چې په دغو پروژو کې ګډون وکړي. د لیدنې په دوام د ټولګټو وزیر محترم الحاج ملامحمدعیسی ثاني وویل ټولګټو وزارت روان کال د ډیر شمېر پروژو کار پیل کړی دی چې چارې عملاً جریان لري او هغه پروژې چې کارونه یې تر دا مهاله نه دي پیل شوي او د تخنیکی ټیم لخوا تاسو ته معلومات درکړل شول. دغه پروژې د افغانستان اسلامي امارت د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس باید ژر بشپړې شي او دا چې مالی کال مخ پر ختمېدو دی نو تاسو د پروژو په تړاو خپله طرحه ژر تر ژره د ټولګټو وزارت سره شریکه کړئ ترڅو دغه پروژې د افغانستان اسلامي امارت د قوانینو او مقرراتو سره سمې له تاسو سره قرارداد شي. په پای کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو تخنیکی ټیمونه به د دغو پروژو د هوکړې او قرارداد په موخه دوامداره ناستې ترسره کړي.